السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ورځې ولاګ شروع کړو. ښه وایو نن ستاسو او ستاسو ضرور دا ولاګ چې دی که نه ستاسو هم دی یوازې زما نه دی. نو ستاسو او ستاسو ضرور ولاګ سټارټ شو د نوي کور نه. دا چې کوي دا وینه څنګه تاسو ته پته راغله چې ما دا پینټ شروع کړی دی دا وینه هغه ځای نه والا پورجه پورې مې کړی دی. پرونی ولاګ کو چر اخیره پورې کتلې که نه پای کې تاسو ته ما ویلي وو که نه چې زمونږ خواله یو رنګساز راغلی و نو ما هغه ته وویل هغه ما ته یو 2 ورځې ما ته صبر وکړه بیا به زه ستاسو کار وکړم. نو باید داسې کیسه راغله چې هغه ته صبر کوو نو ما زه چې هغه څو راځي موږ پکې خپل کار به پکې څومرې کوو که نه نو انشاءالله چې هغه راشي بیا پکې هغه نور ګلکاري وغیره به پکې هغه سټارټ کوي. نن چې دی که نه نن ایان خان راغلی زما خواته. ایان څنګه یې ته اوس خبرې نه کوې؟ دا ماشوم چې دی که نه دا زموږ ګاونډي دی ایان تی نوم دی او هر ورځ ما ته ما په ویډیو کې راوله په ویډیو کې راوله زما نه اکثر یېري یا په ټایم کې زما سره موبایل نه نو نن راغلی زما خواته په ویډیو کې مې راوستو. خبرې نه کوې ایان ته ولې خبرې نه کوې؟ خولې نه ګوته لرګه. ها به نن ورځ چې دی که نه هغه ستاسو ضرور بیا به دې کور کې دا ګپ شپ په لګو ولاګ به کوو چېرته په ځای نه زموږ سره به یې. سهار ما په 11 بجې باندې 10:30 بجې باندې شروع کړې ده. دې ځای نه مې دا رنګ اغوستی دا وینې او هغې ځای ته مې ورسو دا چیکه او اوس تقریبا 1 بجه شوه او ما صرف لکه مطلب دا لږ غونده کې کار وکړو. زه مطلب چوټه رنګساز یم که نه دا چې مطلب لکه رنګسازۍ کې لاس صفا شوی وي بیا زر زر کار کوي. زه ډېر په کلاره غوند ځکه نه چې ټول باډر دی نو که معمولي غونده کې م رنګ ګډ وډ شو که نه بیا به ټول ځای څخه کوي. او په دې ټایم کې دا چیک کوي تاسو وریاض راغلی دی دا وینې دې غالټه خو لږه لږه اسمان شین دی او دې غالټه وریاض دی دا چیک کوي. ډېر وخوښ شو که نه چې باران نه دی شوی. ټول سوال کوی که نه په هر مانځه پسې سوال کوی چې الله تعالی د خیر د رحمت باران وکړي ځکه چې ډېر زیات وخوښ شو چې سوکړه ده هغې سره فصل هم خراب دی او بیماریان هم زیاتې شوي دي. باران چې دی که نه دا خو د ځمکې ابادي ده تاسو ته ما ویلي نو چې باران نه که نه هر څه ګډوډي نو خامخا په مانځه نه بعد د باران دپاره خامخا دوا کوئ. دا چې دی که نه دا ما کرلی دی وکړه دا چیک کوي دا وینې دا په دې چلای کې کرلی دی دا وینې دا شوي هم نه دا وینې. زما د باغوانۍ سره ډېر شوق دی خو مسله دا وه که نه دې پیرله چې مونږ کور په دې کار مار کړو نو ما څه کال چې دی که نه نو باغواني نه ده کړې. ها بھائی نو دا چیک کوي دا یو په ټایم هم دې سر ته راورسولی دا وینې برنډې کار چې دی که نه دا ختم شو دا فینش شو دا ګلونه پاتې دي دې کې یوه پټی را نه 3 پټی دي یو پکې پاتې را تقریبا 2 بجې شوې او دا لاس چې دی که نه دا سم ودرېدو نور د کار نه دی. ټول ورځ مې دا چل در کوم ستړی کړم لاس مې ډېر زیات ستړی شو نور مې بس مې کړو چوټي مې کړه بس ته ځم کور ته 2 بجې مونځ مې لاندې کړی. بله دا خبره چې که نه چې وږې شوې یم روټۍ مې لاندې خوړلې. په دې ټایم کې عبید راغی عبید څنګه چللی ښې برابر یې دې چې دی که نه دې دا ځایونه را صفایي کړو دا چیک کوې. دې لپاره مونږ دروازې تیارې کړي دي هلته بره حجره کې کسان لګیا دي رنګ کوي ورګه یم درته نو اوس په پکې دروازې لګو هغې لپاره چې مطلب دا صفایي پکې وشي که نه. زمونږ کور کار چې دی که نه له خیره سره بس اسان شوی دی لږ غونده کې پاتې دی نو بس فینش. دا چیک کوي دا چې دی که نه کړکۍ دي دغه دروازې دي دا چیک کوي رنګ سټارټ دی. ها بھائی نو داسې کیسه را که نه چې کار مار نه مې څنګه تاسو ته وي چوټي مې کړې ده بھائی داسې کار دی څنګه تاسو ته پته نور کله مازدیګر باندې مونږ چکر لګو خو نن چې دی که نه چکر پاتې دی ځکه چې ټول ناول خو دا وینې راله مره بلاکونو تلې ته مونږ نوی کور چې دی که نه هغې کې بلاک پکار دی نو هغې له بلاک اخلم. دویم راته دا کار دی که نه چې زما لینډ کروزر چې دی که نه نو دا ډېر زیات ګنده شوی دی دا چیک کوي دا وینې نو دا به سرویس ته بوځو دا به سرویس کو او بس نن چکر پاتې دی.
وایو موټر سایکل سرویس ته ودرو اوس په داسې کار کوو غني دوی درته چاپ کا ادا دومره چې ماشومان راغون شوي دي سلامونه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تو څه چل کای بربرای ویزا را نخته بربرای ویزا بربرای ویزا څوک څوک پیژني کمنټ وکړه دې پیژني دوی ما ته غره پته نشته اما وخت مزه کوي دا چې کده او سره کنه ها اینو چاپ کار ختم شروع له موټر سایکل هوا ته دا ویني دا چیکه دا ټول کمال چې ګندا دی لکه لاسونه مهرباني ها